د خوست شیخ زاید پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصلین بیلابیلې عملي زده کړې ترسره کوي. د یادې پوهنځي محصلین د خبر لیکنې، خبر ثبتونې او په نورو تخنیکي او عملي زده کړو بوخت دي. د ژورنالیزم پوهنځي رئیس د نظري زده کړو ترڅنګ عملي زده کړې خورا اړینې بولي. په وینا یې د محصلینو لپاره مو د پوهنځي دننه او بهر د عملي زده کړو موقع برابره کړي. د راډیو لپاره د نشراتو مدیر هم ګمارل شوی ده او دوی یو پلان جوړ کړی چې په هغه کې به محصلین په روزمره توګه راځي او دوی به خپلې برنامې چې د هغه مخته وړي. او له دې نه علاوه موږ د په محلي کچه او ملي کچه د رسنیو نه هم استفاده کوو. دوی سره تعاملاتونه لرو او ځینو نورو سره هم غواړو تعاملاتونه لاسلیک کړو او په دې لړۍ کې موږ دوی ته محصلین معرفي کوو او د هغوی سره به عملي کار کوي. او بیا په ورته وخت کې د شیخ زاید راډیو د نشراتو مدیر په خبره په ورځنی ډول ورته محصلین سټوډیو ته د عملي کار په پار وردرومي. نوموړی زیاتوي هڅه یې دا وي چې د محصلینو سره د تلفظ د سمې اداینې، د کلماتو جملو د مناسب طرز او جوړښت، د ویډیو او اډیو تخنیکی او کمپیوټري پروګرامونو په برخه کې منظمې لارښوونې وکړي. مثلا دوی کار کوي په سټوډیو په داخل کې د غږ ثبتولو دپاره راځي، همدارنګه د تخنیک په برخه کې دوی کار کوي، مکسر سره د بلدتیا په برخه کې دوی کار کوي چې راشي دلته عملا هغه څه چې استادان هلته تدریسوي بیا دوی راځي هم دلته یې دې نه استفاده کوي. په ورته وخت کې بیا د شیخ زاید پوهنتون محصلین وایي چې د پخوا په پرتله د تیوري زده کړو ترڅنګ عملي زده کړو ته لاسرسی زیات شوی. کارونه کې موږ ته پروژې راکوي چې هغه کې دلته موږ په سټوډیو کې عملا خپله دلته کار ترسره کوو. کومې نیمګړتیاوې او کومه ستونزه چې موږ ولرو، موږ د نشراتو مدیر لرو، هغه له موږ سره په خپلو کارونو کې او پروژو کې مرسته کوي. د نظري زده کړو ترڅنګ عملي زده کړو ته هم اړتیا لري. په دغه برخه کې د شیخ زاید پوهنتون استادان د ژورنالیزم پوهنځي زموږ سره ډېره مرسته کوي او موږ ته وار په وار په هر سمستر کې کورنۍ دندې راکوي تر څو زموږ عملي کارونه په دغه بڼه ښه ترسره شي. د یادونې وړ ده چې د ژورنالیزم پوهنځی د راتلونکي لپاره په پلان کې لري چې څو د شیخ زاید راډیو د محصلینو عملي کار د لوړتیا په پار ژوندي نشرات هم پیل کړي.